السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. د فارمر اصل کې مصروف یو. نن درس کې د یوې کروي سطح نه د انکسار فرمول ثبوتوو، خو استفاده د څه شي نه کوو؟ د فرمر د اصل نه. یعنی یوه کروي سطحه ده، د اصلي محور دلته یو جسم پروت دی. دغه جسم نه ابجکټ او سره ښایم، یو وړانګ راځي دلته انکسار کوي، آی ایمیج جوړوي. د او جسم نه وړانګه ولګېده په پی نقطه کې، د پی نه انکسار وکړو په آی کې، آی نقطه کې د اصلي محور قطع کو. یو بله وړانګه که داسې مستقیما راشي پرته د انکسار نه راځي، دلته تقاطع کوي، یو تصویر یې تشکیلیږي. راځمه د انکسار فرمول په یوه کروي سطحه باندې دا ثبوتوم، خو استفاده د څه شي نه کوم؟ د فرمات د اصل څخه. راځمه په کومه نقطه کې چې لګېدلی جسم، په دې ځای کې نورمال چې د کوم ځای نه تېرېږي دا د دغې کروي سطحې سنټر یا مرکز شو، او دی شعاع شوه. نامګذاري ته ګورئ. د جسم فاصله د آینې څخه یا د سطح څخه په یو سره ښایم. د دې ځای نه واخله تر دې ځای پورې. ځینې کتاب یې پي او پي زبر سره ښایي، ځینې ای بي سره. نامګذاري ده چې هر شی ورته وایي. د ام نه یا د سطح نه تر سی پورې شعاع ده آر، او د ام نه تر آی پورې د تصویر فاصله یا وی ده، یو وی. د تصویر او د جسم فاصله مې په څه سره وښودلې؟ د تصویر فاصله وی او د جسم فاصله په یو سره ده. اوس راځم د فرمټ اصل څه وایي. د فرمټ اصل وایي چې نور د ا نقطې نه بي نقطې ته په هغه مسیر حرکت کوي چې تر ټولو کوچنی وي، تر ټولو کوچنی وي مسیر. دویمه خبره څه وایي؟ د ا نه بي ته په هغه مسیر حرکت کوي چې تر ټولو کوچني وخت ته اړتیا ولري. یعنی تر ټولو کوچني وخت ته اړتیا ولري. درېمې څه وایي د فرمټ اصل؟ وایي نور د ا نه بي نقطې ته په هغه مسیر باندې حرکت اجرا کوي چې لومړنی مشتق یې مساوي په صفر وي. یعنی ډي دلتا نوري مسیر پر ډي اس کوم محور چې وي، که هغه ایکس وي، واي وي، زد وي، اس وي، دا جنرال فارم دی، عمومي حالت دی. دا نورې محور ته بیا ګورو، دا باید مساوي صفر شي. یعنی اکستریمم نقطه یا بحراني نقطه وي، یا به اعظمي وي، یا به اصغري وي، یا به سټیشنري وي. دا د فرمټ اصل دی. وایي نور د ا نقطې نه بي نقطې ته په هغه مسیر حرکت کوي چې تر ټولو کوچنی وي، یا کم وخت اړتیا ولري، او یا اکستریمم نقطه وي، یعنی لومړنی مشتق په صفر وي. دغه قوانینو نه استفادې سره راځمه دغه شکل مطالعه کوم. د او نه تر آی پورې مسیر دی، د او نه تر آی پورې مسیر. هغه اولني حالت نه استفاده اخلم. نو ټول مسیر نوري مسیر دا دلتا مساوي کېږي. دغه ته به دلتا یو وایم، دې ته به دلتا دوه، دا یو دا دوه، او دې ته به اول محیط او دې ته
دویم محیط انکسار دی او انکسار دوه مختلف محیطونه دي. کله چې محیطونه مختلف شو د نور سرعت تغییر کوي نو دلته یو دا مساوي کېږي د او پی نه فاصله محیط بدل دی فضا نه ده نو دلته بیا وشي د انکسار ضریب د دې محیط ان یو د دې محیط د انکسار ضریب ان دوه نو نوري مسیر د انکسار ضریب ضرب دا طول سره مساوي دی یعنی ان یو او پی جمع د دې ځای نه دې ځای پورې محیط د انکسار ضریب ان دوه او دې ځای نه دې ځای پورې فاصله پی آی دا نوري مسیر شو د څو نه کومې نقطې نه کومې پورې د او نه تر آی پورې د ان یو ان دوه مې ولې ور ضرب کړه تاسې هغه لومړنۍ ویډیوګانو ته لاړ شئ نوري مسیر او هندسي مسیر ترمنځ توپیر هم دا دی چې نوري مسیر د هندسي مسیر سره د انکسار د ضریب د ضربولو له مخې د ضربولو سره مساوي کېږي. نو اوس راځم او پی او پی آی پیدا کول اړین دي. وارده وړانګه چې د اصلي محور سره کومه زاویه جوړوي الفا ورته وایم. منکسره وړانګه چې د اصلي محور سره کومه زاویه جوړوي بیتا ورته وایم. او دغه شعاع چې کومه زاویه جوړوي هغې ته ګاما وایم. د دغه او پی او د پی آی پیدا کولو لپاره د کوساین یوه قضیه ده په مثلث کې که هر یو مثلث وي دا د ا زاویه مقابل ذله دا د بی زاویه مقابل ذله دا د سی زاویه مقابل ذله. اوس په دې کې یوه قضیه داسې ده اول یو طرف ثبوتوم نور مغسې ثبوت کوي. د مثال په ډول دا ارتفاع شوه اچ دې ځای نه تر دې ځای پورې ام ټوله سی ده نو دا به شي ام منفي سی منفي ام د سی نه چې ام منفي کې دا طرف به پاتې شي سی منفي ام. راځم دې مثلث کې بی مربع دا مساوي کېږي اچ مربع جمع سی منفي ام مربع سی منفي ام کل مربع دا به شي اچ مربع جمع سی مربع جمع ام مربع منفي 2 ام سی سی منفي ام کل مربع میں انکشاف ورکړو. اچ مربع جمع ام مربع اچ مربع جمع ام مربع مساوي کېږي ا مربع. د دې او د دې په ځای مې ا مربع ولیکل جمع سی مربع منفي 2 د ام په ځای کوساین د بیتا مساوي کېږي ام بر ا کوساین د بیتا کوساین د بی مساوي کېږي ام بر ا ام بر ا نو د ام په ځای لیکم ا کوساین د بیتا ا سی به مو لیکم کوساین د بی به مو لیکم دا د بی مربع په همدې ترتیب که چېرته ا مربع وي دا به شي بی مربع جمع سی مربع منفي 2 بی سی کوساین دی دې ته مخامخ زاویه کوساین دی ا. که چېرته سی مربع وي ا مربع جمع بی مربع منفي 2 ا بی سی ته مخامخ زاویه کوساین دی سی. دا په مثلث کې د کوساین قضیه ده. یو طرف مې ثبوت کو دا نور تاسې بیا خود خپله ثبوت کړئ. د هغې نه استفاده کوم. راځم دغه او پی پیدا کوم. کومه ضرورت د مثلث او پی سی مثلث کې او پی سی مثلث کې بیا دا او دې مثلث کې او پی مربع مساوي کېږي او پی مربع دا نور دوه ضلع مربع او سی مربع جمع پی سی مربع منفي 2 او سی پی سی کوساین دې ضلع ته مخامخ زاویه ګاما او سی یو جمع آر چې مربع ده مربع پی سی شعاع د آر مربع
منفي 2 او سی په ځای یو جمع آر پی سی په ځای آر کوساین دی ګاما. دا د او پی مربع کې مات شو او او پی به مساوي شي د جذر لاندې. په همدې ترتیب پی آی پیدا کوم. د پی آی پیدا کول لپاره پی آی سی مثلث نه استفاده کوم. نو پی آی مربع مساوي کېږي دا ضلع مربع مساوي کېږي دا ضلع مربع جمع دا ضلع مربع، یعنی سی آی مربع جمع پی سی مربع منفي 2 سی آی پی سی کوساین دیتا مخامخ زاویه که دا ګاما وي دا به 1 منفي ګاما وي. کوساین دی 1 منفي ګاما. د دې ځای نه به پی آی مساوي شي دواړه خواوې جذر، دا به جذر پاتې شي. سی آی په ځای لیکلی شم چې وي منفي آر، وي منفي آر چې مربع دی مربع پی سی آر دی آر مربع منفي 2 وي منفي آر آر دا 1 منفي ګاما کوساین دی منفي کوساین دی ګاما راځي دا ورسره جمع کېږي کوساین دی ګاما. نو دا پی آی شو. په دې فورمول کې مې او پی پیدا کړو دا دی، پی آی مې پیدا کړو دا دی. اوس دلته قیمتونه وضع کوم. دا اضافه معلومات پاک بکم. په همدې ترتیب دغه د فارمیټ د اصل 3 خبرې به پاک کم. راځم قیمتونه وضع کوم. نو نوري مسیر مساوي کېږي دلته ان یو دی او پی په ځای خپل قیمت یو جمع آر مربع جمع آر مربع منفي 2 یو جمع آر کوساین دی ګاما. بیا جمع ان 2 د پی آی په ځای قیمت وی منفي آر چې مربع ده مربع جمع 2 وی منفي آر کوساین دی ګاما. دا مې ولیکو. نو د فارمیټ اصل اخرنی سوای باید دا نقطه اکستریمم وي، یعنی لومړنۍ مشترک مساوي په څو سره شي 0 سره شي. اوس په دې کې زاویه ګاما ده. دا ګاما متحول دی. که دا کوچنی کېږي دا نقطه دلته راځي، که دا لویږي نو متحول په دې کې صرف شی دی ګاما. نو د دې مسیر مشترک چې زه اخلم نظر ګاما ته ډي دلتا پر ډي ګاما، او دا باید څو سره شي 0 سره شي. دلته نه لیکم بله کرښه شروع کوم، یعنی دې مشترک اخلم نظر ګامې ته ډي ګاما ډي دلتا پر ډي ګاما به مساوي شي. دې مشترک منفي ساین دی نو منفي دغه ضریب خپله لیکم منفي به جمع شي 2 یو جمع آر د ساین مشترک د کوساین مشترک ساین دی منفي ساین دی کې مرزره په جمع شو خپله تابع ټوله او 2 دا تابع ټوله یو جمع آر مربع جمع آر مربع منفي 2 یو جمع آر کوساین دی ګاما. ان یو پاتې دی ان یو. دې مشترک اخلم جمع ان 2 په خپل ځای. دې مشترک منفي ساین دی منفي ضرب جمع دا به منفي شي 2 وی منفي آر د کوساین ګاما قیمت ساین ګاما او تابع ټوله خپله وی منفي آر مربع جمع آر مربع جمع 2 وی منفي آر کوساین دی ګاما. او دا باید څو شي د فارمیټ د اصل نه مخکې مساوي په څو شي 0 سره شي. کله چې مساوي 0 شي
اوس راځم ان یو دا دوه به د دې دوه سره اختصار شي ان یو یو جمع آر پر یو جمع آر مربع جمع آر مربع منفی 2 یو جمع آر کوساین د گاما منفی ضرب جمع منفی مساوات نه چې واړو مثبت بشي ان دوه به د دوه سره اختصار کم وی منفی آر ساین د گاما پاتې ده تقسیم ټوله تابع وی منفی آر کل مربع جمع آر مربع جمع 2 وی منفی آر کوساین د گاما ساین د گاما به د ساین د گاما سره اختصار شي آر به د آر سره اختصار شي د مساوات دواړو خواوې دي پاتې څه شو ان یو جمع آر تقسیم یو جمع آر مربع جمع آر مربع منفی 2 یو جمع آر کوساین د گاما جذر لاندې یا دلته مې توان ورکړو د جذر د ګرد لپاره ځای نه و نو یا کې بر 2 توان مې ورکړو دلته پاتې شو ان 2 وی منفی آر تقسیم تابع ټوله خپله وی منفی آر مربع جمع 2 وی منفی آر کوساین د گاما یا کې بر 2 توان یا جذر لاندې په هغه صورت کې چې دا گاما تقرب 0 ته وکړي دا وړانګې به د دې سره موازي شي یا دا جسم ډیر لرې شي نظر دې شواته دا وړانګې به راښکته شي دلته به راشي گاما به تقرب 0 ته وکړي یعنی دغه فرمول چې ثبوت شوی دی د آینو یا د هندارو یا د عدسیو ټول فرمولونه د موازي وړانګو لپاره ثبوت دي که وړانګې موازي نه وي بیا هغه فرمولونه چې تاسې په نور فزیک کې وایي صدق نه کوي دا وړانګې به دې سره موازي وي دا جسم به ډېر لرې وي دا گاما به تقرب څو ته کوي 0 ته گاما به تقرب 0 ته کوي نو کله چې گاما تقرب 0 ته وکړي کوساین د 0 یو پاتې به څه شي ان یو جمع آر تقسیم یو جمع آر کل مربع کدا اے پرس کم دا بی پرس کم اے جمع اے مربع بی مربع منفی 2 اے بی یعنی اے جمع بی اے منفی بی کل مربع ده یو جمع آر دا اے شو منفی آر کل مربع دا په قوسونو کې باندې کوم چې تاسو ذهن ورته ورسیږي ا مربع جمع بی مربع منفی 2 ا بی کوساین د گاما خو یو شو کوساین د 0 سو یو نو دا شو ا منفی بی کل مربع اوس دا اختصار کیږي آر به د آر سره اختصار شي یو مربع پاتې کیږي په دې ترتیب ان 2 وی منفی آر د یو کرخه مې په دې خاطر وخوړه چې تخته را ختمېږي دا کوساین د گاما یو شو ا مربع جمع بی مربع جمع 2 ا بی ا په ځای وی منفی آر دی او د بی په ځای آر دی نو دا ا جمع بی کل مربع دی یعنی وی منفی آر ا شو جمع آر کل مربع دا به دې سره اختصار شي په مخرج کې وی مربع پاتې شو په صورت کې یو مربع پاتې شو او دغه یک بر 2 توان لري یک بر 2 ځکه جذر لاندې دي دا دوه به د دې دوه سره اختصار شي نو آخري حد بس شی پاتې شي ان یو جمع آ قوس کې باندې تقسیم یو مساوي کېږي ان 2 وی منفی آر مخرج کې وی پاتې کېږي دا رابطه شوه دغه رابطه چې لږه مخته ویسم نو ماته به د انکسار فرموله راکړي ان یو جمع آر
تقسیم یو ان 2 وی منفی آر تقسیم وی طرف وسط ان یو وی یو ان یو وی آر یعنی دا مې دې کې ور ضرب کړو دا مې ور ضرب کړو مساوي کېږي ان 2 وی یو ان 2 یو وی منفي یو ان 2 آر ان 2 یو آر هر حد په یو وی آر تقسیموم یعنی یکی بر یو وی آر ضربوم دا به پاتې شي ان یو وی به اختصار شي آر به پاتې شي جمع ان یو وی آر دا به ختم شي یو به پاتې شي مساوي ان 2 یو وی به اختصار شي آر به پاتې شي منفي ان 2 یو آر به اختصار شي وی به پاتې شي ان یو بر یو دا که د مساوات نه دې خوا راواړوم ان 2 بر وی جمع ان یو بر یو ان 2 بر آر په خپل ځای دا چې ور واړوم منفي ان یو بر آر دا آخري فرمول شو د انکسار د کروي سطح نه آخري فرمول اوس راځم علامو ته مختلف کتابونه مختلفې علامې په پام کې نیسي کوم کتاب چې زه تدریسوم د علامو تخنیک څه په داسې ډول دی اولنۍ وړانګه چې د جسم نه راغلې هغه به ذهن کې ونیسئ کومه وړانګه چې د جسم نه په یوه سطحه لګېږي دا وړانګه کوم طرف له ده ښي طرف له نو دا ښي طرف به مثبت برعکس طرف به منفي یعنی دې طرف له چې کوم قیمتونه دي آر او وي دوی علامې مثبت چپ طرف له چې کوم قیمتونه دي یو هغې علامه منفي نو دا فرمول به څنګه شي ان 2 وی مثبت ته ښي طرف له دی جمع ان یو پر یو هغې طرف کې دی نو منفي دا به سره منفي شي دا مساوي کېږي یکی بر آر مشترک ان 2 منفي ان یو بر آر دا د انکسار فرمول شو د کروي سطح نه اوس که چیرې ان یو هوا وي نو قیمت یو ان 2 ته به بیا ان وایو که ان یو شي یعنی هوا یا فضا وي ان 2 ته انډکس ته بیا اړتیا نشته هغه به ان ورته وایم ځکه بل د انکسار ضریب شته نه نو فرمول به څنګه شي ان بر وی منفي یکی بر یو ان منفي یوی بر آر دا و د یوې منکسرې سطح د یوې کروي سطح څخه د انکسار فرمول دا عمومي حالت شو خمس دقیقې ان 2 بر تصویر منفي ان یو بر د جسم فاصله ان 2 منفي ان یو بر د کروي سطح شعاع دا د فارمیټ د اصل نه په استفادې سره د کروي سطح څخه د انکسار فرمول علامې په پام کې نیول کېږي دا آینه د دې وړانګې ته به ګوري چې کوم طرف ته جهت وي همغه طرف مثبت دا بل طرف منفي الله دې وکړي ورباندې پوه شوي وي السلام علیکم